یو هلک وایي چې زما په خېټه کې د آس بچی دی. دغه خبره تر ډاکټر ورسېده. ډاکټر د ده له خېټې د آس بچی څنګه وویسته او د دې واقعې مکمل تفصیل او حقیقت په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. له هر څه مخکې درته په ویډیو کې سلامونه او ښه راغلاست وړاندې کوم په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ وئ. دوستانو، دغه واقعه یو دیني عالم وړاندې کړې ده چې زه به یې درته په همدې ویډیو کې بیان کړم او د ویډیو په آخر کې به هغه عبرت هم درته وړاندې کړم چې په دې واقعه کې پروت دی. نو په دې هیله چې ویډیو به تر پایه راسره وګورئ او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب دا هم سبسکرایب کړئ. یوه ورځ یو هلک وویل چې زما په خېټه کې د آس بچی دی. دغه هلک د خپل پلار لخوا ډیرو ډاکټرانو او ملایانو ته وروستل شو. ملایانو به په ده باندې دم واچولو او ورته وبه ویل چې دا به ښه شي. همداسې به ډاکټرانو ته هم ورغلو، هغوی به ورته دوا ورکړه. ځینو به ورته ویل، اکثرو ډاکټرانو او عالمانو به ورته ویل چې دا ماشوم لیونی شوی دی، د ده په خېټه کې هیڅ شی هم نشته. اخر یوه ورځ دغه ماشوم د خپل پلار لخوا یو پوه او هوښیار ډاکټر ته وروستل شو. کله چې پوه او هوښیار ډاکټر ته وروستل شو نو ډاکټر ته ماشوم وویل چې زما په خېټه کې د آس بچی دی. ډاکټر چې کله د ده په مرض باندې پوه شو نو د ډاکټرۍ کوم ځانګړی دوربین یا تلسکوپ چې دی هغه یې د ده په خېټه باندې کېښودلو او ماشوم ته یې وویل چې بالکل ستا په خېټه کې غټ د آس بچی شته. ماشوم ورته وویل چې بالکل ډاکټر صاحب، ته زما په مرض باندې پوه شوی یې. نورو ډاکټرانو او ملایانو به راته ویل چې ته خو لیونی شوی یې، ستا په خېټه کې هیڅ نشته. خو دغه دی چې تا هم وویل چې ستا په خېټه کې د آس بچی دی. ډاکټر د ماشوم پلار ته وویل چې ته د آس یو کوچنی بچی راوړه او زه ستا ماشوم ته نشه ورکوم. ماشوم یې نشه کړ او هغه په ځان نه و خبر. پلار یې لاړو، د آس یو کوچنی بچی یې راوړو. دغه بچی د ډاکټر سره په څنګ کې په یو میز یا کټ باندې واچولو او کله چې د ماشوم څخه نشه لاړه نو ماشوم په هوش راغلو. ډاکټر ماشوم ته وویل چې دغه دی، ستا له خېټې مې د آس بچی راوویستو. ماشوم چې کله د آس بچی ولیده نو حیران شو. ویې ویل چې دا خو ډېر غټ دی او ډاکټر ته یې وویل چې ته بالکل ډېر تکړه ډاکټر یې چې زما علاج دې وکړ. د دې واقعې وروسته عالم د دې واقعې عبرت په دې ډول بیان کړ. ده وویل چې اکثره وخت زموږ او ستاسو په کورونو کې ډیری کسان هیڅ مریضي او مشکل نه لري، خو د دوی په ذهنونو کې یوه ویره او یو تشویش موجود وي چې د هغې له وجې دوی کله وایي چې په موږ باندې پیریان راغلي، کله وایي چې په موږ باندې جادو، سحر او تعویضونه شوي، او کله یوه او بله بهانه کوي چې دغه مرض اکثره وخت په ښځو کې پیدا کیږي او د دې له وجې بیا اکثره ښځې په ملایانو او ډاکټرانو باندې ګرځي چې په ما باندې پیري ناست دي او په ما باندې جادو کوډې شوي دي، چې د دې له وجې اکثره ملایان دوی ته تعویضونه کوي او ډاکټران ورته دوایۍ ورکوي خو دوی ښه کیږي نه. د دې وجه همدا وي چې د دوی په ذهنونو کې دغه خبره ډیره پخه ناسته وي، خو کله چې د دوی څخه په یو چل او طریقه باندې د ذهن څخه دغه سوچ وویستل شي نو دوی به خپله روغ جوړ او تیار شي. لکه دغه ماشوم چې په خېټه کې هیڅ نه و خو ده ته تشویش لګېدلی و چې زما په خېټه کې د آس بچی دی. ډاکټر ورسره یو چل او هنر وکړ او بالاخره د ماشوم هم اطمینان وشو. امید لرم چې تاسو په دې عبرت باندې پوه شوي وئ او یو درس مو ورنه اخیستی وي. د ویډیو لیدلو مو مننه. ویډیو در سره لایک او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.